سلامونه، نیکی هیلی گلونو هیوادوالا، خدای دو کتیرت روغ و جوړ اوسئ. راغلیم، البته روانه یم نندارتون ته چې کابل په باد مخ کې وه. مګم ډېر مسیر به ښځینه پیاده لاړ شي. تاسو مو هم ملتیا وکړئ. البته نه یوازې زه، ټول خلک پیاده روان دي. بادام باغ چې ممنوع واقعا ډېره ښکلې شوې ده. ټول ځایونه پسرلي موسم کې شنه شوي. ښکلی هوا، ښکلی موسم. زنو بله ما خریم ناوری وای مور کوچیانو ته می ورکه خوږې مستې بچکم پیغله بشم. ده هم د کوچیانو کېږدی او ورسره هم دې خواته اوښ څه ښایسته اوښ دی. په رښتیا چې ماشاءالله افغانان په هره برخه کې دوی تکړه دي، که پیغلې دي، که ځوانان دي، یعنی هم نارینه هم ښځینه. که چیرې د نارینه و په برخه کې راسو ماشاءالله چې په څومره برخو کې دوی وړتیاوې لري، او که چیرې هم ښځینه و ته راسو بیلګې له دغه افغاني پولیداره کمیز څخه معلومیږي چې هم پولي دوی خپله تولید کوي، یعنی اګنډل خو بیله خبر ده. دغه ټول نور لاکتونه او زیورات هم چې تاسو وینئ، ما چې ورسره کیسې وکړلې دوی ویل چې دا ټول مونږ جوړوو، یعنی ښځینه نجونې او هلکانې جوړوي. او په ښار او بازار کې تر ډیره پورې دغسې لاکتونه او لاسي توکي چې وینئ ټول د میرمنو او د نارینه او د لاس کار ده. همدارنګه که چیرې راسو د خوندور او مزهداره د بیلابیلو سبزیو څخه ترکاریو څخه دوی آچار او چتني او همدارنګه مربا برخې ته راسو څومره دوی په ښکلا سره په سلیقې سره ښه کیفیت لرونکي ده چې د کندهار نه هم راغلي ول. واقعا ډېر راته جالبه و او ډېر خوشحاله شوم. دې برخې ته هم که راسو چې د سیادانې څخه د بیلابیلو تیلو تولید هغه هم چې ټول وسایل همدلته افغانستان کې دي او شفاف ډول باندې تولید کیږي. یعنی که د هیواد هرې برخې ته اشاره وکړو، زموږ میرمنې، ځوانان، ښځینه او نارینه د لاسي توکو څخه لاسي صنایع په برخه کې دوی څومره پرمختګ کړی. لکه دغه د تزییني توکي چې تاسو وینئ چې حیوانات د اوښونه، اوښ، د پسو نمونه، یعنی هر څه هم د ماشومان لپاره او د ټول نه مهمه ده چې دا ډېر ښه تزییني توکي د کورونو لپاره کېدلی سي. نو زه فکر کوم چې دغسې نمایشګاوې نندارتونونه ډېر ښه دي. دلته هم اصلاح شوي تخمونه دي او بالاخره حتی د ګل او باغدارۍ او ګلکارۍ برخه کې هم په دغه نندارتون کې ګلان، تازه ګلان او بوټي، همدارنګه بیلابیل اصلاح شوي تخمونه او بوټي هر څه دي. زه فکر کوم چې د زراعت په برخه کې هم دغسې نندارتونونو جوړول او د خلکو ګډون پکې
دا به ډیر په زړه پورې وي، ډیر به ګټور وي. لا خو فکر نه کوم چې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه زموږ هیوادوالو پکې ګډون کړی وي، لکه چیرې د کال په لړ کې څو ځلې دغسې نندارتونونه په لاره واچول شي تر څو افغان میرمنې افغان زموږ هیوادوال چې په بیلابیلو برخو کې که هغه لاسي صنایع په برخه کې دي، که هغه افغاني جامې په برخو کې دي، که هغه د لاسي نارینه خانونه دي، د ښځینه‌و لپاره د لاس کار دی، دا په لاره واچول شي دا به ډیر ګټور وي. دغه لاکتونه هم صاحب ویلې یا دکاندار ویلې چې دا هم د افغانانو د لاس کار دی، په لاس باندې جوړ شوی دی او سپین زر دی او د ښه کیفیت لرونکي دي. رنګونه ښایست خو یې تاسو خپله په ویډیو کې وینئ، ضرور نه چې زه ډیر ستاینه وکړم، ولی بیا هم د ستایلو وړ دي. هم د افغاني جامو لپاره هم د ډیر ظریفه لاکتونه او سیټونه چې تاسو وینئ په دغه نندارتونونو کې زموږ افغان میرمنې یا افغانان مو هیوادوال مو راوړي دي او ښکاري. دلته هم ټول لاسي غاړې یعنی د نارینه‌و لپاره، د ځوانانو لپاره هزارګي غاړې او قنداري غاړې، همدارنګه د میرمنو لپاره په لاس باندې جوړ شوي ټیکري، یعنی په هر برخه کې توکي زموږ هیوادوالو راوړي ول. سره له دې چې یو څه هیوادوال مو د بازار له کم رنګېدو څخه شکایت درلود، که بلې خواته هم د عامو خلکو څخه مو پوښتنه کړې وای، هغوی ویل چې قیمتونه یو څه لوړ دي، خو په هر حالت ستونزه دواړو خواو ته لیدل کیږي. ولې مهمه ده چې موږ په هر حالت باید د خپلو ټولو هغو هیوادوالو تجارانو ملاتړ وکړو چې هغوی په افغانستان کې کار کوي. یو څه مې چې ډیر خوښ شول ول متاسفانه ډیر کم ول، یوازې یو ځای کې کتابونه راوړل شوي وو او نندارې ته ایښودل شوي وو د خرڅلاو لپاره. همداسې پراته ول، تاسې هم په ویډیو کې ګورئ. یو څه پې خفه هم شوم، مولالکش د کتابو لپاره یو ځانګړې غرفه نیول شوې وای، په ډیر منظمه توګه ایښودل شوي وای، ځوانان پیغلې هر څوک راغلي وای، د دې نه لیدنه کړې وای. او همدارنګه د نندارتون په یو کنج کې زما د قدرمنې او ګرانې همکارې ګیتي جانې دکان هم وڅیم. دوی هم خپل محصولات راوړي ول. د ګیتي جانې دوی په دکان کې هم ماشاءالله د افغاني جامو څخه نیولې تر ازبکي چپنو پورې لاسي توکو په بیلابیل برخو کې د سکولونه، د ماشومان لپاره جامې او افغاني لاسي زیورات لکه د افغاني جامو لپاره لاکتونه، ګوتمۍ، همدارنګه یعنی په بیلابیل برخو کې حتی د نجونو لپاره د سینګار توکي، بنګړي، د ماشومان لپاره ماشاءالله په هر برخه کې د دوی په دکان کې شته. که چیرې تاسو اوس خو نمایشګاه خلاصه شوله، کولی شئ د دوی دکان ته هم لاړ شئ. په انستاګرام کې هم د دوی پاڼه ده د ګیتي ډیزاین په نامه او د دوی ټول محصولات هلته شته، په مناسبو قیمتونو خو کیفیتونو سره ترلاسه کولی شئ. په شارنو کې هم دکان دی، هم حضوري ورتللی شئ، هم آنلاین توګه. دا مې دې لپاره ډېر په خپرونه کې ویل ځکه چې زه فکر کوم همیشه باید موږ او تاسې هم د خپلو خپلوانو، هم د خپلو دوستانو، عزیزانو، هر کسان چې کار کوي، فعالیت کوي، د هغوی سره مرسته وکړو. حداقل هر هغه څه مو چې د لاس راځي. زه فکر کوم چې بهتره ده که موږ یو چای اخلو د هغه دکانونو څخه واخلو چې هغه زموږ خپلوان دي یا هغه زموږ دوستان او آشنایان او ملګري او عزیزان مو دي، تر څو د هغوی سره هم مرسته وشي. په ځانګړې توګه ځوانې پیغلې نجونې چې په دغه برخه کې راغلي دي، کار کوي، فعالیت کوي، زحمت وباسي، نو موږ تاسې هم ملاتړ وکړو. زه فکر کوم چې دا به ډېر مهمه وي چې د افغاني توکو څخه په بیلابیلو برخو کې ګټه واخلو او د دغو پیغلو، د دغو میرمنو لاسنیوی وکړو او د دوی سره هم مرسته وشي. یعنې په دې ویډیو کې تاسو وینئ چې په هره برخه کې په دغه نندارتون کې توکي راوړل شوي دي، څومره ښه کیفیت لري، څومره ځانګړې ښکلا لري، څومره له ښو رنګونو څخه برخمن دي. یوه برخه پکې یعنې ډېره کمه برخه ځانګړې شوې وه د هنر لپاره هم. ماشاءالله د فرشته جانې په نامه دغه دکان ته چې زه لاړم ومې لیده، تاسو وینئ چې څومره د دې تابلوګانې ښکلې دي په هره برخه کې چې دي. واقعا زما خو ډېرې خوښې شولې. په وروستۍ کې هم راغلم او د دغې چپن څخه مې لیدنه وکړله. البته اوس خو موسم نه ده، یو څه د چپنې ګرمې دي، ولې زما ډېرې خوښېږي. او دوی یو نوښت کړی و چې د چپنې پرنګ باندې دغه د سکولک هم ورته تیار کړی و. یعنې ماشاءالله زموږ خویندې څومره ځانګړی استعداد لري، په هره برخه کې له ښکلو رنګونو څخه، ښکلو ډیزاینونو څخه ګټه اخلي او بهترین توکي تولیدوي. نو انشاءالله چې د دوی په کاروبار کې د برکت وشي. زموږ ټول هیوادوال چې په هره برخه کې کار کوي، انشاءالله چې تجارتونه د په خیر سره، په خوښۍ سره تیر شي او همیشه د انشاءالله بریالیتوبونه د هر افغان په نصیب کې شي.
به ادامه ویدیو همینطور خوش آمدید میگم. این کمرای ما رفتین، انشالله که خسته نشده باشین و لذت برده باشین. خودم خود شخصا بسیار زیاد خسته شدم، وقتی که واقعا یک جزا دیدم که بسیار جای باید پیاده بریم. ولی دیگه زیاد پیاده روی کتی اول دفعه است که سر زنا ظلم شده در حقشان. دیگه ما رفتیم موتر تیار و غم در نزدیک تا شدیم. بابا جان نزدیک پیاده رویش کرد، ما یک 15 دقیقه پیاده روی کرد. مگم بازم قیجان خوب حوصله خود داریم. امونجا من میخواستم زیاد بگردم، باز قیجان که یک دو سه جا که دید میگه بس از کلش یک چیز از بریم دیگه. با وجود از که موترم رفته بوده نه گرمی زیاد است، ملامت نبودی. ما دو یک تایم آمدیم، یا صبح که میامدیم یعنی از طرف صبح یا مازیگر خو کراغلی وای خو، ولی نه آخر ورځ ده نو دغه لپاره شنبه ورځ آخر ورځ ده یو څه شایانو ټولیدل په څنګه ته کسان چې لري ولایتون ته تلل نو حرکت کوه. نو ښه ټایم کې راغلی و او ساعت تیر څه قیجه ساعت ما تیر شد خارج که من میبره دوست عزیز مصرف کده میرسم و به جان جیب ما دیگه باش که به دوست عزیز نشمتم که چی خریدم. تیو دم او کار می واخیستم. ایره بگی ایره بگی ما دیگه شمشان چرا تو کسر شطور شیش دیگه خیر ولی من شطور نخرم. ما کشیش سر شطور بس پویگه ما تا قیس وی حالت دخل که مخی و بیشی سر شطور بیشی مالوز داریگم. دوست عزیز از خاطر از اینه که من چیز بود سواری کده بودیم شطور میگفتم باش که از شطور سواریش هم یک لذت ببریم. تجربه کردی دیگه. بلند بودیم دیگه. زیاد بلند بود. فکر کو یکی کرولا است و یکی فرونر. کرولا اسب است پایین میباشی یک کمک نسبتا نو. فرونر دیگه چیز بوده. شطور که بیخی بلند بود. بله دمیم هوره و موسات واخیستل. دوره تایو شای. نسازی درو میگن خب پیسی هم مصرف میکنه به نام موسی جان و هوره جان و خودش میگیره دلماری خود خرید میکنه بعد از اون میده. خود دا تازینی شایان دی اوگوی باید دیوازی لیدل نلی خواند واخلی دا طول پلاس جورسته بدی گوری څومره په احتیاط څومره په زحمت نو دغه لپاره زه فکر کوم چې الماری که به زخت زیاد ښایسته ښکاري چې نسبت دې ته خراب کی. از خاطر زمان خریدمش که هموطن عزیز ما اینقدر زحمت کشیده یک چیز خاص جور کرده و کلش هم کار دست است. وطنی است گفتیم باش که از وار یک فروش هم شود ثواب هم و من هم سر مشگت دخلین و چه خو اقل واخلم این من اقبالی چه ما نخستم نه خود چی شوه هر دفعه چې موږ مشګت راغلی یو ته ډیره پورې اصلم ډیره اخیستي ځکه دا واقعا مثلا په څنګه توګه هغه کسان چې د بدخشان نه راوړي بل کوم ځای نه راوړي بدخشان اصل یا د پکتیا نه راوړي هغه قجان همیشه اخلي. تصادف چې اول از موږ لاړو هغه دکان کې چې موږ همیشه راوړو نمی چه ده قربانی اصل فروشی هغه کې ده په منډای تنګ دی ده دیغه جنه قجان 3 کیلو واخیستل نو هغه ترغه چې خلاصيږي ځکه نور و نه خیستل نور نو چپ کار نه ول نو لاړلم د گیتی جان دکان هم لیدنه وکړه خپل گیتی نه دفتر ته راغله و تکنه خبرونه دلودله خور می ولیدله بشل ډیر خاصه توکي په دکان کې ول ته چم کولای شي چې نماشګه کې خونه خو دکان ته ورسې شارنه کې ونه استفاده وکړي. نور زه فکر کوم چې څومره مونږ تاسو کولای شو د اسن نماشګه کې ګډون وکړو پوسټ چې زموږ په هیواد کې کوم توکي تولید کیږي زموږ خويندې ورونه زراعت په برخه کې مالداري نه وبخیم لبنیات بیان مال مربوط کیږي د دې نه باید استفاده وکړو. زه فکر کوم چې ډیره مهمه ده چې د دې لپاره چې د افغانستان اقتصاد کې باید موږ تاسو افغاني توکي استفاده کوو به هر برخه کې خوراک پوشاک هر څه وسی دسی خاصه تجینه توکي چی وسی از وطن هر چیزش که هست یک چیز خاص داره هم غذایش هم کالایش هر چیزش خوب است و هم آبوایش ما دمی چندین بار است که با یوتیوب خود لاگ میگیریم و چکر میریم باران میباشه. امروز فکر کنید که دین روز باران بود این دیگر هم و حال هفته است تا بیخی گرمی شده یک درجه نمیفهمم که چند شاید باشه خود گرم است موتر
ما فعلا حالا پیسی روشن نکردیم از خاطر صدایش روشن نکنه و خاطر شما دوستای عزیز مزاحمت نکنه دیگه هوا زیاد گرم شده ده یک روز امروز یک روز هفتوی هسته. بله نو لیدونکو خوشحال اوسئ مننه چې زموږ ملتیا کوي همیشه ان شاء الله چې وکړئ چې تاسو په خوا کې اساس لپاره خپل په زړه پورې خبرونه وړاندې کو ځینې وخت کې خبرونه نه وي تاسو مو بخښئ ځکه چې موږ په نورو ورځنی چارو او کارونو وظیفو باندې ماشومان سره مصروف یو ولی بیا هم کوښښ کوو چې دغه موقع نه استفاده وکړو راس ویډیو واخلو له تاسو سره شریک کړو تاسو ته د خپل هیواد کولای درته وښیو نو تاسو هم ملتیا وکړئ او مننه چې همیشه مو ملتیا کړې ده خسته کومنټونو نظرونه تم پته مې خوشاله اوسئ سوکاله و آباد اوسئ تر بل خبرونه مو په لوی راب سپاره او ویډیوګانې هم شیر کوي زموږ چې ټول فالوورز هم زیات شي فالوورز نږدې کم دی و نه تر اوسه وسره دی یو 50 ته ورسیږي ډېر خبر وي 50 شي دي زه یو لږ غواړم چې یو دنه 50 هم شي خلک چې مثلا شیر کوي دوستانو سره چې هغوی هم فالو کړي نو موږ هم دا غواړو چې تاسو ته ښه ویډیوګانې نور هم جوړ کړو بالکل خدای په امان الله مو مل شه ښه وختونه کې چارې ولرئ